شنو ونو پوښلې چاپېره غرونه او په منځ کې سمسوره دا دره د ننګرهار د رنور ولسوالۍ ده. دا دره هماغسې چې نوم یې د رنور دی له ښکلا او نوره ډکه سیمه ده. د رنور د ننګرهار په شمال کې له جلال آباد ښار څخه 15 کیلومتره واټن کې پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ خلک او طبیعت دواړه ښکلا او ښایست کې نوم لري. چار چاپېره سمسور غرونه، پړیو ته ورته کرنیزې مځکې، میوهداره باغونه او په غرونو کې وړو کورکیو یې ښایست نور هم سیوا کړی. د دې ځای خلک په ښکلا او رنګونو ډک ځانګړی دود او کلتور لري. خلک یې د ښاري ژوند له سهولتونو لرې پاتې دي، خو خپلو دودونو او کلتور ته ژمن دي. دا په درنور کې د وایګل دره ده. د دې سیمې ځوانان ځان ته خاص ډول ډال او ځانګړی دود لري، خو له ښاري ځوانانو سره په ډیر توپیر. غوړې څڼې، د غوږونو تر شا د ګلونو ایښودل، پر سر د دې سیمې د خلکو په لاس جوړې شوې ځانګړې خولۍ، په دوو رنګونو سترګو تورول او له غاړې د رنګارنګ دسمالونو تاوول یې د ځوانانو ځانګړی ډول دی. که څه هم دا سیمه د جلال آباد له ښاره ډیر واټن نه لري، خو لا هم خلک له ښاري کلتوره بې اغېزې پاتې دي. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي له پشي ژبو پرته په نورو ژبو لکه پښتو یا دري خبرې نشي کولی. له ښار او ټکنالوژۍ لرېوالي ورته د کمرې سترګه هم عجیبه کړې. د یوې سترګې شاوخوا تورول او د بلې سترګې سره کول یې د ځوانانو ځانګړی سټایل دی. که څه هم دوی وایي دا سټایل ځینې ځوانان خوښوي، خو بیا یې هم په دې ډله ځوانانو کې د هغوی شمیر کم نه دی چې په ورته ډول یې سترګې تورې کړي دي. موبایل، ټلیفون او انټرنیټ نوی د سیمې ته پښه ایښی او تر اوسه یې کاروونکي کم دي او سهولتونه یې هم زیات نه دي. دلته د ودونو ولور لکه د نور افغانستان لوړ نه دی، بلکې د قومي پریکړې له مخې 4000 پاکستاني کالدارې چې شاوخوا 2000 افغانۍ کېږي ولور ټاکل شوی چې د دې ځای خلک دا قومي پریکړه عملي کوي. دې ځوان داسې یوه سترګه سره کړي او بله یې توره کړي، یوازې په پشي ژبه پوهیږي او په پښتو خبرې نشي کولی. کامره هم ورته حیرانوونکې څه ښکاري. د دې سیمې یو ځوان کامل محمود بیا د سترګو د تورولو او سره کولو په اړه وایي چې دا یوازې یو شوق دی. مامر یس یوسه اما شوغن سي ار جوانان ان بالګیران متانه شوګ دی نه شوق. د وایګل درې یو مشر بیا وایي چې د سترګو دا ډول تورول او سره کول یې د ځوانانو یو شوق دی، خو سترګو ته روغتیایي ګټې هم لري. د نوموړي په خبره د سترګو دا ډول رنګول او تورول له سترګو هغه زهرجن مواد پاکوي چې د جګړې له کبله په چاپیریال پاتې. دا د امریکا کوم چې ګاز خوشې کړی هغې دپاره د رانجه وایي که نه، دا سره رانجه او پتاسه وایي او په دې باندې سترګې ښه کېږي. مونږ دونه اورېدلی او ټوپ بغاره مغاره چې دی وایي دا وایي څه چټي پالتو شوی دی او ګلان کېږدي. دا د شوق خبره دی. دا چې ډاکټران او د چاپیریال متخصصان دا خبره مني که نه معلومه نه ده. ځوانان زیاتره ټوپک ګرځوي، خو وایي د ښوونځي خراب کیفیت او ورسره د خلکو کمه لیوالتیا د دې سبب شوي چې ډېر ځوانان یې له زده کړو بې برخې پاتې شي. د دې سیمې د خلکو اقتصاد په مالدارۍ او تر یوه حده په کرنه ولاړ دی، خو په میلمه پالنه کې له هیچا کم نه دي. په وروستیو کې د درنور سیمې ته د سیلانانو پام وراوښتی. که په هیواد کې سوله او امن ټینګ شي او د درنور لپاره په پرمختیایي برخه کې کار وشي، د غرونو په منځ کې دا سمسوره دره د ډېرو ستړو د مزای کیدی شي. ټول خلک ګران دي په غرونو کې پراته دي، ښاریانو